افغاني سندرغاړي فرزانه ناز د هیواد د وتلو نه وروسته کومې کانې شروع کړي دي. ویډیو تر پایه راسره وګورئ او د داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. افغانه سندرغاړي فرزانه ناز چې ډیر وخت کېږي له هیواده بهر یې ژوند شروع کړی دی او اوس د افغانانو له سخت غبرګون سره مخ شوې ده. فرزانه ناز چې په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام کې ډیره فعاله ده او هره ورځ خپل تازه او نوي تصویرونه خپروي او په تفسیرو کې افغانان پرې سخت نیوکې کوي او لامل یې هم دا ښکاره کوي چې فرزانه ناز د غربیانو په لاره روانه شوې ده او خپل افغاني دود او دستور یې پرېښی دی. فرزانه ناز چې اصل کې د بغلان اوسیدونکې ده او ډیر وخت یې په کابل کې ژوند تیر کړی دی. د نوموړې فرزانې مور د ژبې او پلار یې پښتون دی او د موسیقي شروع یې هم د پېښور څخه کړې ده. په 2010 کې د فرزانه ناز یمه سندرغاړې پیغله د کابل څخه خپره شوه چې دغه سندره یې ډیره مشهوره شوه او فرزانه ناز ته یې د سندرغاړې په حیث نوې پیژندګلوي ورکړه. نوموړې چې د پښتو له سندرو څخه یې پیل کړی دی او تر ډیره یې د پښتو سندرې ویلې دي. ځینې دري سندرې یې هم زمزمه کړي او د هلمند په لښکرګاه کې یو ستر کنسرت هم ورکړی دی چې شاوخوا 12,000 کسانو پکې ګډون کړی و. هغې نه یوازې چې په افغانستان کې کنسرت ورکړی دی بلکې په ایران او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم کنسرت کړی دی او د خپلې موسیقي د لارې څخه یې خلک خوشحاله کړي دي. خو چې کله نوموړې په ټولنیزو رسنیو کې خپل انځورونه خپروي نو تر ډیره یې خپل ادرس د هند هیواد پکې لیکلی وي، خو دا لا معلومه نه ده چې تر ډیره یې دا انځورونه د کومو هیوادونو څخه دي. خو بیا هم د افغانانو د غبرګون سره مخ کیږي. فرزانه ناز چې کوم انځورونه خپروي نو په ډیرو انځورونو کې د هغې مټې، خېټه او پنډۍ لوڅې وي چې د غربي کلتور نمایندګي کوي. نو په همدې وجه افغانان هم پرې ډیره زیاته نیوکه کوي او ورته وایي چې د خېټې پر لوڅولو سره څوک پرمختللی نه ښکاري. فرزانه ناز چې کابل ته تګ راتګ کوي خو له وروستي انځورونو څخه یې داسې ښکاري چې شاید نوره کابل ته رانه شي. ځکه نوموړې فرزانه ناز چې نن سبا کوم قسم جامې په تن کوي نو دغه قسم جامو ته په افغانستان کې ډیره په بده سترګه ګوري. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. زموږ دا ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل پښتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ.